حتى يحكموك فيما شجر بينهم الله زما د ستا په پروردګار باندې قسم محمد هغه پورې دا مؤمنان کېدی نشي تر څو پورې هغه قانون باندې فیصله ونه کړي چې پتا نازل شوی قرآن باندې څه فیصله ونه کړي شریعت باندې فیصله ونه کړي شریعت درې قانون نه هغه پورې دا موحدین کېدی نشي هغه پورې دا مسلمان کېدی نشي ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دی الله سره شریکان نیولي چې دې د قانون جوړي او الله به هغه اجازه نه کړي دی الله سره شریکان نیولي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قال خلق تنقول كأغوين دا قرآن منو مخكني كتابنا منو يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أو فيصلة طاغوت توري فیصلے غیر الله قانون توڑی فیصلے غیر اسلامی قانون توڑی وقد امروا ان يكفروا به دیتا خدا دی حکم شو چې الله نه بغیر د بل چا قانون نه مني هغه انکار وکړي تقریبا کفر وکړي وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا اصل کې شیطان دا اراده لري چې خلق د الله نه لري کی په داسې ګمراهۍ کې اخته کی ضلالا بعیدا چې ګمراهۍ د حق نه ډېر لري د حق نه خلق ډېر لري کی شیطان د خلق د حق نه لري کوي ځکه مسلمانان اوسېږي اسلامي ټولنه او اسلامي اجتماعیت په قرآن پابندي د شریعت پابند وي ځکه د مسلمانانو حکومت هغه د قرآن او سنت پابندي هغه د شریعت پابندي غیر شرعي وضعي نظام باندې مسلمانان حکم کوي نشي دا الله د توحید تقاضا دا الله د توحید غوښتنه ده چې حاکمیت الله لره ده الله نه بغیر د دې کائنات بل حاکم نشته ورونو وخت لګ دی او قرآن عظیم الشان سوره ملک موږ نن په درس کې شامل کړو دا هغه ترجمه واساسو مخکې پیش کوو هغه موږ مسکه چې کوم خبر راځي ان شاء الله هغه هم کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك تبارك عظیم دے او لوی دے بزرگ او برتر دے علی الشان او عظیم الشان دے خیر او فیض او منفعتون دائم او جاری دی الذي اغذات بيده الملك چا پلاس کے دے کائنات حکومت تبارک مانا دا عظیم الشان دے بزرگ او برتر دے علی الشان دے خیر جاری دے رحمتون جاری دی رحمتون دائمی و جاری دی برکتون پا بندگان باندے بے انتہا بلا انتہا جاری دی نعمتون پا بندگان باندے بے انتہا جاری دی الذي اغا پروردگار بیده الملک چرا چا پلاس کے تو دے طول کائنات سلطنت دے وهو على كل شيء قدیر او اغا پا ارشی باندے قادر دے ہر کار کویش الذي اغا پروردگار خلق الموت والحیات چکم پروردگار مرگم پیدا کرے و جوندم پیدا کرے د مرگ او د جون ایجاد هغه کړی دی لیبلوکم ایکم احسن عملا دا دې لپاره چې هغه تاسو ازمایي چې څوک په تاسو کې ښه عمل کول والا دی ژوند د دې لپاره پیدا کړی دی چې تاسو ازمایش وکړي مرګ دې لپاره پیدا کړی دی چې بیا نتیجه درکړي دا مرګ نه پس بیا نتیجه درکړي امتحان واخلي ازمایش وکړي بیا جزا درکړي نتیجه درکړي وهو العزیز هغه زورور او زبردست دی خپل حکمونه نافظوي شي الغفور او د خپلو بندګانو د ګناهونو بخونکی دی یعنې هغه کوی شي چې ګناهګارانو مجرمینو سره هر کار وکړي خو الغفور هغه ګناهونه بخي هغه ګناهونه درګذر کوي د ګناهونه چشمپوشي کوي الذي خلق 7 سماوات طباقا هغه پروردګار چې اوه اسمانونه طبقه په طبقه پیدا کړي د اسمانونو د تخلیق پورا کیفیت او تفصیلی کیفیت باندې انسان پوهیدی نشي و اسمانونه الله پیدا کړي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت د الله په تخلیق کې د کائنات په تخلیق کې چې الله کوم تخلیق کړي هغه کې تفاوت نشته هغه کې تفاوت معنی دا بے ربطي بے تناسبي دا غیر متناسب غیر متنازع غیر متوازن او بے ربط نه دی کې بے ربطي نشته یو ربط باندې دا چلیږي اور او جمع یخنی او ګرمي مر او باران نور او سپوږمۍ تاریخ هجری او قمری د ورځو شپو حساب دا ټول معامله یو ربط باندې چلیږي دی کې بے ربطي نشته تفاوت پکې نشته دی په ربط باندې چلیږي متوازن چلیږي یو متوازن نظام دی
ته هغه کې بې عدم توازن او عدم ربط نشي مشاهده کوئ. فرجع البصر هل ترى من فطور. ته په دې کائناتو کې فکر وکړه، تا ته پکې څه چود او څه سوری او څه شی ښکاري چې هغه په بې ربطۍ باندې دلالت وکړي. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا. بیا وګوره، بیا وګوره، ښه غور وکړه، ښه مشاهده وکړه د کائناتو. سترګې به دې سترې تا ته بېرته راواپس شي خاسئا او نامراده به وي، ستا مقصد به حاصل نه شي. ته به په کائناتو کې بې ربطي پیدا نه کړي، بې تنظیمي به پیدا نه کړي، غیر متوازنیت به پیدا نه کړي او څه سوری او څه چوټ به پکې داسې پیدا نه کړي چې هغه په دې باندې دلالت وکړي چې د کائناتو نظام بې ربطه دی. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. او من د ځمکې د اسمان د نږدې اسمان السماء الدنيا د نږدې اسمان من ښایسته کړی دی بمصابيح، غټو غټو چراغونو باندې. یعنې دا کائنات چې موږ پیدا کړي، دا کائنات چې کوم موږ پیدا کړي په دې کې چې دا اولنی اسمان دی، یعنې دا کائنات چې موږ پیدا کړي د دې د اولنی اسمان چې کوم ځمکه نه خلک ګوري دا موږ په چراغونو باندې ښایسته کړی دی. معنا دا ده چې په دې کائناتو کې تورتم نه دی، په دې کائناتو کې د ځنګل یو قانون نه دی، دې کې تیاره او تورتم نشته دی، لکه رڼاګانې دي، رڼا باندې دا معاملات ټول چلېږي او د دې کائناتو دا نظام په رڼا کې چلېږي. وجعلناها رجوما للشیاطین. او همدغه ستوري موږ د شیطانانو د ویشتو دپاره استعمالوو. واعتدنا لهم عذاب السعیر. او موږ د دوی دپاره د اور لمبه شوی عذاب تیار کړی دی. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم. او دا کسانو لپاره چې د خپل پروردګار نه انکار کړی دی د جهنم عذاب دی. وبئس المصیر. او جهنم بد ځای د واپس کېدو دی. اذا القوا فیها، چې کله کافران په جهنم کې واچولی شي، سمعوا لها شهیقا. دوی به د جهنم آواز واوري چې هغه به د خره غوندې، یا معنا دا ده چې دوی به د جهنم نه یو آواز واوري چې د خره غوندې آواز به وي، یعنې هغه به د جهنمیانو آواز وي. وهي تفور. او دا به خوټېږي، داسې به خوټېږي. تکاد تمیز من الغیظ. جهنم به دې ته نږدې چې د غصې نه وشکېږي. کلما القي فیها فوج. کله چې د کافرانو یوه ډله په جهنم کې وغورځول شي، سألهم خزنتها. د جهنم پیرداران به ترې پوښتنه وکړي، الم یأتکم نذیر. تاسو ته څوک داسې نو راغلی چې تاسو د الله د عذاب نه یېرولي وي؟ څوک نو راغلی؟ قالوا بلا. هغوی به ورته وایي ولې نه؟ قد جاءنا نذیر. موږ ته نذیر راغلی و، موږ ته یېرونکی راغلی و. ملایکو ته معلوم وي چې راغلی و، خو دوی ملامتوي، د ملامتۍ دپاره ته پوښتنه کوي. فکذبنا. موږ هغه نذیر تکذیب که، هغه ته هم دروغجن ویلې. وقلنا ما نزل الله من شیء. او موږ وویلې چې الله هېڅ شی نه دی کټه کړی، الله چې دین او وحی شریعت نه دی کټه کړی. لکه اوس چې کافران وایي چې دا قرآن محمد صلی الله علیه وسلم په خپله جوړ کړی. نو دوی به هلته اعتراف وکړي چې وقلنا ما نزل الله من شیء. موږ دا ویلي وو چې الله څه شی نازل کړی نه دی، موږ د قرآن د نزول نه انکار کړی. ملائک ورته وایي ان انتم الا فی ضلال کبیر. تاسو نه یې مګر په څرګنده ګمراهۍ کې. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. دوی به وایي کاش موږ اورېدی یا پوهېدی، کاش چې موږ د قرآن او د پیغمبرانو خبره اورېدلی وی، د علماو خبره مو اورېدلی وی، د دین خبره مو اورېدلی وی، بیا هغې باندې موږ فکر کړی وی. ما كنا فی اصحاب السعیر. موږ به اوس په جهنمیانو کې نه وی، نو خبره اورېدل پکار دي. فاعترفوا بذنبهم. دوی په خپله ګناه باندې اعتراف وکړه. فسحقا لاصحاب السعیر. لرېوالی دی د الله د رحمت نه جهنمیانو ته. ان الذين يخشون ربهم بالغیب. د قرآن دا طریقه ده چې کله د الله دښمنانو ته د عذاب ذکر وشي، بیا د الله دوستانو ته د جنتونو ذکر کېږي. ان الذين يخشون ربهم بالغیب. بېشکه هغه خلک چې د خپل پروردګار نه یېرېږي، په غیبه پروردګار یې نه دی لیدلی، غیبي د خپل پروردګار نه یېرېږي. لهم مغفرة واجر کبیر. هغې دپاره مغفرت دی، بخښنه ده، واجر کبیر، او لوی اجر دی. کوم خلک چې د خپل پروردګار نه په غیبه یېرېږي، په خپل پروردګار ایمان دی، که د هغې نه څه ګناه هم شوي، لهم مغفره. الله د ګناهونه وبخي، ګناهونه به یې الله معاف کړي، بدۍ به یې الله معاف کړي، ځکه دا باغیان نه دي، ګناهګار او باغي کې فرق دی. دی الله منلی دی، په غیب یې په هغه ایمان راوړی دی، که دوی نه څه غلطي شوي، لهم مغفره
هغه به الله ورته معاف کړي، الله به وبخي که د الله خوښه وشي. واجر کبیر، هغوی دپاره لوی اجر دی، لوی اجر. واسروا قولکم او اجهروا به، که تاسو پټې خبرې